سلامونه درنو لیدونکو په یو بل ویډیو کې بیا هم ټولو ته هرکلی کوم. بیا هم د کرکټ په تړاو سره غږیږو. نن افغانستان د سویلي افریقې پر وړاندې یو وارم اپ میچ ترسره کړ یا تمریناتي لوبه وه. دغه لوبه له بدمرغه افغان لوبډلې وبایلله لکه څنګه چې تاسو هم لوبه لیدلې. هغه تخنیکي اړخ باندې باید څو لنډې خبرې سره وکړو. ویشتنځای چې و یا ویکټه چې وه دا ویکټې چې تر ډیره پورې سلو ویکټې دې ته ویل کیږي. دغه ویکټو باندې په اسانۍ رنز نه جوړیږي، منډې نه جوړیږي. دلته به ډېر په سړو دماغو سره په ډېر طبیعت سره به رنز جوړی. سنګل ډبل یو دوه دغسې یو نیم غلط بال چې کله کیږي د هغې بال نه به ښه استفاده کوي او هغې بال ته به منتظر چې څوک غلط بال درته کوي. نور ډېر فوکس او ډېره تکیه به په یو او دوه منډو باندې کوي. تاسو به د سویلي افریقې د مارکرم لیدلی وي او ورسره د هغوی کپتان بوما چې تقریبا په 14 توپونو که په 9 توپونو 11 وکړه. مارکرم 48 منډې وکړې. د دوی په انینګز کې یا په پاڼیو کې تر ډیره پورې یو دوه منډې شاملې وي. د دې ویشتنځای کمال همدا وي چې دې ویشتنځای سره ډیر زور نه کیږي. که څومره د غټو شاټونو ټرای کوي نو ته نشي کولی چې بال صحیح میډل کې هغه بال ستا بیټ ته صحیح نه راځي. ښه بونس پکې نه وي، ښه کیری پکې د بال نه وي. بال یو نیم لاندې پاتې کیږي، یو نیم نخلي. نو څوک چې کټرې کولی شي، اف کټر یا سپینر ټایټ په هغه مناسب ځای کې بال کوي نو دوی کامیابي. هماغه څه هم زمونږ توپ اچونه هم ډېره ښه وه. موږ بیا هم په توپ اچونه کې یو نیمه غلطي کوله. هغه د دغسې ویکټې لپاره مناسبه توپ اچونه دې ته نشو ویلی. موږ باید لکه مجیب هغه په توپ اچونه کې د مجیب چې کم پیس موجود ده هغه مناسب وخت کې هغه نشو کنټرولولی. لاین لین سره یو نیم ځای کې صحیح یو اوور کې صحیح توپ اچونه ونه کړه. همدارنګه فرید ملک ښه نه و په توپ اچونه کې. ګلبدین نایب بیا هم آخري اوور ته د هغه ساتل. دا هغه شی نه دي چې دا موږ باید زده کړو. دا باید موږ بار بار تکرار نه کړو. که موږ بار بار همداسې تکراروو دا کیسې زموږ هغه صحیح بالر هم باید معلوم وي چې څوک موږ ته بالینګ باید وکړي، څوک موږ ته باید هغه مهم وخت کې توپ اچونه ترسره کړي. راشد خان په لوبه کې نه و. همداسې د هغوی په سویلي افریقې په توپ اچونکو کې راباډا او نارت کیا چې هغه مهم بالران دي نه و ریسټ و، ځکه هغوی هم په دې پوهېږي چې دغه بالران چې دي تازه د آی پی ایل نه راغلي دي، لږ ریسټ ورته پکار ده، لږ باید دمه وکړي. زموږ د توپ وهنې برخه ده. ما یادونه مخکې هم کړې ده چې افغان لوبډله پرون له قرنطین راوتې ده. د دې نه علاوه نورو ډېرو ستونزو سره دوی قطر ته رسېدلي دي. ډېرې زیاتې ستونزې په دې دومره وخت کې وګاللې. تر ډیره پورې دوی هغه څه سهولتونه چې په کار او په قطر او په دې ځایونو کې نه ورته مناسب. خو په هر صورت کله چې یو ورځ کې ته د قرنطین نه راوځي او هغې نه وروسته ته بیا دغسې یو ډایرکټ غټ ټیم سره میچ کوي، دا تاثیرات لري. که څوک یې نه مني هم باید په دې وپوهېږي چې روحن او فزیکي یو سړی چې لږ تر لږه 10-15 ورځې تمرین نه کوي، مناسب تمرین، دوامداره تمرین ونه لري، دوامداره پریکټس ونه لري، د ده مسلز چې دي هغه کم مسلز هغه ویده وي، هغه چې بیرته ته په حرکت راولي، هغه ته ګرموي. دغه راز ذهناً ته څومره آماده کیږي. ذهني آمادګي د هر څه لپاره تر ټولو ډیره زیاته مهمه ده. که موږ ذهناً هر کله د یو لوبې لپاره آماده یو دا ډیر ارزښت لري په هر څه کې. زموږ لوبډله ښکارېده هم داسې چې داسې ذهناً نه و آماده او دغه لوبه بیا هم یو ښه پریکټس و. موږ سره هغه کوچنګ سټاف چې څوک دي د هغوی لپاره هم دا ښه خبره ده. که ویسټ انډیز سره پریکټس میچ وي هغه وشي، دا هم ډېره ښه ده چې ویسټ انډیز سره د لوبې نه وروسته به زه باوري یم چې زموږ په لوبډله کې یو څه انرژي او یو څه فزیکي او روحي غښتلتیا پیدا شي. یو څه چې زه اضافه کول غواړم هغه په دغسې ویشتنځایونو باندې د حشمت الله شهیدي لوبول په میډل کې او په ټاپ اډر کې یا په اوپننګ کې د عثمان غني لوبول ډیر زیات ضروری دي. هغه څوک چې هغه کولی شي سټرایک روټیټ کړي، هغه څوک کولی شي چې سنګل ډبل منډې وکړي، یو دوه
یعنی زه باوري یم که نن عثمان او حشمت په دې وکټ باندې وای نو موږ به دغه د 40 منډو په توپیر دغه لوبه نه وای بایللی، که ګټلی هم نه وای نو شاید یو 10 منډې یا 15 منډې شاوخوا فرق وای. یعنی موږ ته معلومات شوی وای چې یو څوک شته موږ په لوبډله کې چې هغه کولی شي سټرایک روټیټ کی، هغه کولی شي سنگل ډبل وکړي، هغه کولی شي داسې میچور کرکټ وکړي. موږ په ټاپ آرډر کې که هغه شهزاد و که حضرت و داسې کریم او اصغر دوی ټول یو میچور کرکټ ونه که داسې نه ښکارېدل لکه چې دوی میچور وي، دوی د پیچ یا د کنډیشن په وضعیت باندې پوهیږي، دوی کولی شي له هر ډول حالاتو سره ځان عیار کړي. نو دوی تر ډیره پورې هغه د سویلي افریقې توپ اچوونکو ته ګونډې وهلې وې، یعنې چې دوی هغه بالران په ځان حاوي کړي وو. خو خیر په هر صورت بیا هم موږ دا ټولې کیسې په همدې باندې پای ته رسوو چې قرنطین زمونږ د نړیوال جامه پورې زمونږ سفر و، دغه ذهني او فزیکي ستړیاوې دا ټولې به د دې لامل وي چې موږ لومړۍ لوبه وبایلله. خو را روانه لوبه کې زه دا نظر لرم چې عثمان غني او حشمت شهیدي باید زمونږ د پلینګ 11 برخه وي. زه ډیر باوري یم په دې دواړو لوبغاړو باندې چې دوی به وکړی شي افغانستان ته په ډیرو لوبو کې ښې بریاوې او ښه کرکټ د افغانستان لپاره وکړي. تر بیا او تر یوې بلې ویډیو مو په لویه لاس سپارم.